که زما په سر باندې کوم د پاکستان بچي افغانستان ته کنځل کړي وي نو یقینا چې زه به یو ایمان فروش وم او فکر نه کوم چې د پاکستان کوم بچي به زما په سر افغانستان ته کنځل کړي وي بلکې زما په سر باندې هر پاکستانی افغانستان ته سلام کوي او څه وایي دې ته وایي چې ریل افغان دا زما لپاره د فخر خبره ده او دا ثواب خبره ده د بل مسلمان زړه ساتل او بل مسلمان ته ورور ویل مسلمانان هیڅوک انکار نه کوي په پاکستان افغانستان کې او زما همدغه رشته ده تاسو سره اولینه رشته او آخرینه رشته چې مسلمانان یو او د یو بل وروڼه یو مګر هم تاسو ګورم ستاسو عقیدې ستاسو ایمانونه هم ګورم ماشاءالله دې وي ستاسو په یو خبره باندې ټول قوم ته درته کنځل کېږي که دې طرف ته او که هغې طرف ته دا میسج خاص کر هغو خلکو ته چې پر سوشل میډیا باندې ډېر زیات راځي یو ټایم کې زه په پاکستان کې وم نو ما ته د پاکستان زیشان خان ټلیفون کړی و په فیسبوک باندې ډېرې زیاتې کنځلې کوي نو زیشان خان ما ته ټلیفون کړی و د ډېره زیاته تمنا وه خواهش یې وه چې دی ما سره میلاو شي یقین مو په خدای وشه زه ورسره میلاوېدلم خو بس سره کورنۍ مسایل لپاره او څه د میلمانه په دې چې په پاکستان کې ما ته دعوتونه ډېر زیات وو نو دا مصروفیات د وجې نه زه هغه سره میلاو نه شوم زما هغه سره د میلاوېدلو صرف او صرف یو مطلب و چې زه هغه سره کینم په انسانیت او په مینه محبت څنګه چې پر پیج کې مینه محبت باندې په انسانیت باندې خبرې کوم هغه سره دا ټولې موضوعګانې راوڅېړم او که چېرته واقعي ذهني مریض وي نو زه یو ښه سپیشلیسټ او یو ښه ډاکټر ته وښیم او سپورټ ولا ورکم که څه پیسو میسو ضرورت وي زما په رب تعالی قسم وي چې زما همدغه اراده وه د یو مسلمان په کار دی همدغه شانته ایمان او عقیده وي چې موږ او تاسو کې بل بېلارې کېږي نو موږ او تاسو ورته په کار ده چې د یوې ښې لارې دعوت ورکړو او یا یې چک کړو چې دا ذهني بیمار دی او که څنګه چل ده بهرحال دا نورو ته خو مې وس نه رسېږي چې چا پسې ورشم او چا سره کینم سره خپل ژوند کې مصروف او څه خپلې مجبوریانو د وجې نه او دومره درته نصیحت کوم چې ستاسو را ورکوټې اوقات موږ ټول ورکوټې اوقاتونه لرو هر انسان دومره اوقات لري چې خپل فیملی سپورټ کړي او دا خپل ځان د خپل چې کوم خواهشات لري هغوی پسې هم نه رسېږي چې هغه پوره کړي نو دې ته وایي چې ډېر د ورکوټې اوقات والا انسان نو دا دومره ورکوټو اوقات والا انسانان یو دومره درته وایم چې دا دوی لوی وطنونه ځانونو پسې مه بدنامه وای زیشانه او بیا یو بل سړی دی په پاکستان کې ناست تاسو ته پته وي چېرته چا کله آرمي پسې کنځاګانې کوي کله څه پسې کنځاګانې کوي کله خپلو پاکستانیانو ته کنځاګانې کوي کله پنجابیانو سره کنځاګانې کوي او زیاتره کنځاګانې د افغانستان خلکو ته کوي د افغانستان چې نوم ورته واخلې نو ټول افغانستان ته د مور او خور کنځل کوي زه هغه ته دومره وایم چې ته خو ذهني بیمار خو به نه وې ما ته یو ویل کوالیفاید معلومیږي خو ذهني بیمار راته ښه صفا معلومیږي کېدای شي ذهني بیمار وې او ډېر بېوقوفه غونته انسان یې نوم دې راته نه راځي څه نوم دې خلاصې بریتو شانتې ده نو د میږي په شانتې اوقات لري میږي نه وي هغه د افغانستان نه یو څو دانې د سپږو اوقات والا خلک دي چې زه حیران درته پاتې یم ستاسو په سر باندې ټول پاکستان ته کنځل کېږي ستاسو په سر باندې ټول افغانستان ته کنځاګانې ټول افغانستان ته او چې زما ویډیو لاسته ورشي سکندر ویډیو لاسته ورشي دا جان سکندر ویډیو لاسته ورشي بیا څه وایي دا دی ISI جاسوس دا دی پاکستان غلام دا غلامان داسې وي د غلام زندگی خو ډېره پابنده وي د غلام زندگی خو داسې وي چې غلام سر نشي اوچتولی سکندر خو د خپل دنیا یو لوی بادشاه دی دا خو هر انسان ته پته دی هر انسان ته که چا دلته لیدلی یم که چا نه یم لیدلی او که څوک مې لرې نه ګوري دا خپل پوزیشن مې ګوری د غلام زندگی دغه شانته نه وي فکر کوم چې 20 کالم تاسو شپه ورځ خپل کوششونه وکړئ که نه د سکندر سټیټس ته به راونه رسېږئ هغه خلک چې دغه بدې وردې وایي ستاسو د اوقاتونه ما ته هم معلوم دی او د قومونو ته هم معلوم دی د سپږو په شانتې اوقاتونه لرئ او د سپږو په شانتې ذهن لرئ نو دومره درته وایم چې مینه محبت خوره کړئ وطن ژبه
قوم که تاسې ګټئ که نه نو په مینه محبت یې وګټئ. او چې چېرته تاسو نفرتونه کوئ که نه او کست او کینه ساتئ، د خپل ځان به هم جوړ نه کوئ. د خپل ځان خپل کور خو ډېره لویه خبره چې تاسو خپل ورور سره اتفاق وکئ، خپل خویندو سره، خپل مور او پلار سره، او بیا وطن، کلی، کوڅه، قوم دا به تاسو جوړ کئ، دغه به تاسې جوړ کئ. داسې اسانې دي چې زر کاله در باندې تیر شي که نسل نسل به مو غرق او پرک شي، نسل نسل به مو ختم شي. نه به ځان جوړ کئ، نه به خپله کوڅه او ګلی جوړه کئ، او نه به خپل وطن جوړ کئ. پاتې شول سیاسي خبرې. سیاسي خلکو چې کم لین دین یو بل سره کړی دی که نه، هغو باندې دوی یو بل ډېر ښه پوهېږي، ښه یو بل ته مخامخ دي چې یو بل ته ښه معلوم دی چې تا کومه غداري کړې او ما کومه غداري کړې. هغوی یو بل پسې په مرۍ کې نه دي رانیولي، او نه یو بل ته دغه شانته سوشل میډیا باندې کنځاګانې شروع کړي دي. حتی چې ښه راته معلوم دی چې په پاکستان کې هم سیاسي خلک کرپټ دي او په افغانستان کې هم سیاسي خلک کرپټ دي. همدې دغه وجې نه نن نسل نسل ختمیږي او بېګناه مرګونه کېږي او په غریب باندې ظلم روان دی. دا ښه درته پته ده. خو بیا هم سیاسي خلک چې کله هم ګورئ نو غوړ زړ او ښه په قانون او ښه په عزت سره وي یو بل سره میلاویږي، حالانکه خپل منځ کې به ښې دښمنۍ وي، مګر چې کله میلاویږي او په غېږه به میلاویږي او یو بل ته به غېږه ورکوي د مینې محبت. تاسې هم ګورئ تاسو څه کوئ. تاسو یو بل پسې صرف د سپیو په رقم ته ټغېږئ، صرف د سپیو په رقم ته ټغېږئ. دغه زمونږ او ستاسو اوقات دی. مینه محبت قایم کئ، اتفاق قایم کئ. که ځانونه غواړئ چې جوړ کئ، او که د الله درنه راضي شي دغه غواړئ، او که چېرته غواړئ چې واقعي قوم پسې مې خلک کنځل ونه کړي، اصلا کې به تاسو سره دغه د قوم د خویندو او میندو فکر نه وي. همدغه حقیقت دی. که قوم د خویندو میندو واقعي در سره فکر وي چې پوهېږي چې زما په سر باندې زما ټول قوم ته کنځل کېږي، ټول قوم ته کنځل کېږي، نو بیا په کار ده چې تاسو لږ وشرمېږئ. تاسو که واقعي پښتو غیرت وطن کوئ که نه، نو وطن مه ګټئ. دومره درته نصیحت کوم، وطن مه ګټئ. د وطن کې دغه خویندو عزتونه وساتئ چې د کومو خویندو عزتونو ته ستاسو په سر باندې کنځاګال کېږي. اوس قدر کې واقعي پښتو غیرت وي که نه، نو دغې خبرې ته به لږ سوچ وکړئ. وطن مه ګټئ. د وطن عزت او شان دومره لوی نه ده لکه په وطن کې چې د خویندو او د میندو عزتونه دومره لوی دي. صحیح ده؟ که په دا خبرې په تاسو باندې اثرات کوي او واقعي پښتانه یئ، نو د خویندو میندو عزتونو خاطر وکئ او د هغوی عزتونه وساتئ. که واقعي پښتانه یئ او واقعي مسلمانان یئ. د الله په امان.